آیا غواړې د خلکو ترمنځ داسې ژوند ولرې لکه پاچایان، داسې احساس ولري چې بل هیڅوک یې نه لري؟ 3 قاعدې زده کړه په ژوند کې. دغه 3 قاعدو باندې ته د پاچایانو احساس موندلی شي، هغه پاچایان چې رښتیني او واقعا پاچایان دي. په دنیا کې راحت نشته، د خلکو له خبرو خوندیتوب نشته، امان نشته، له مرګه تېښته نشته. په دې باندې ځان ډاډه کړه او په دې باندې وپوهېږه چې ژوند ستړی کوونکی دی. په ژوند کې ډېرې سختۍ راځي، خو تسلیمېږي به ورته نه، ځکه کمزوري انسانان په دې دنیا کې ځای نه لري. که غواړې بریالی انسان واوسې، دې ته ځان تابع کړه چې ژوند ستړی کوونکی دی، خو تسلیمېږه ورته مه، مبارزه جاري ساته. بریا ستا په تمه ده. بله دا چې د خلکو منفي نظرونه، هغه چې ستا په اړه یې وایي او ستا په وجود کې هغه صفات نه وي، هغه بد صفات نه وي، دا د خلکو نظرونه دي، حقیقت نه دی. ټول راټول که تر پښو لاندې که او مخکې ځه. خو که چېرته ستا په اړه څوک نظر درکوي چې هغه ستا په ګټه وي او ستا په وجود کې هغه منفي صفت وي، نو د بدلون کوښښ یې وکړه. دغه نظر راواخله او د ژوند لپاره یې مثبت بدلون کې وکاروه. خو منفي نظرونه تا ته منفي انرژي درکوي. تشویش مه کوه، کرکه مه کوه او احساساتي کېږه مه، آرامه واوسه، مخکې ځه. ځینو انسانانو ته الله پاک څومره نعمتونه ورکړي دي، خو بیا هم دوی د نعمت شکر نه ادا کوي. نو ته هم کوشش مه کوه چې د ټولو خلکو زړه ترلاسه کړي، ټول خلک راضي کړي، بلکې نیک او پاسته اخلاق ساته او د خلکو منفي نظرونه چې ستا په اړه تا ویلي ما ویلي دي، هغه له ذهن نه وباسه او خوشبخته ژوند وکړه. له مرګه تېښته نشته. هېڅکله په دې تشویش مه کوه چې هره ورځ نه یوازې دا چې ته نه مړ کېږي، بلکې هره ورځ ځان په زوره وژني. دغه هره ورځ له مرګه ویره تدریجي مرګ دی. مرګ چې راغی 1 ثانیه نه شاته کېږي او نه مخکې کېږي. نو په الله تعالی توکل کوه او ډاډه ګرځه. دغه 3 قاعدو باندې ته کولی شي د پاچایانو غوندې خوشبخته او آرام ژوند ولري. البته نه هغه پاچایان چې ژوند یې له ناخوالو ډک وي، د خلکو ظلم او د خلکو د وژنو او د خلکو د جنجالونو لامل وي. نه، هغه پاچایان چې الله تعالی ترې راضي وي، د هغو په شان ژوند به لري. ډاډه اوسه، الله تعالی همیشه له تا سره دی. السلام علیکم.